همون ملګرو دا انار دی، دا ګوره ډېر غټ انار نه دی، ډېر وړوکی انار دی او په لیلام دی. لیلام یعنې چې خرڅوي 2 دانې په 15 ډالره خرڅوي. تاسو وګورئ 2 په 15 ډالره. د قندهار انار په ټول نړۍ کې نوم لري او دې نه هم ډېر زیات غاټ وي. ته وګورئ معلومیږي تاسو چې ډېر واړه دي. د قندهار انار یو دانه زما په لاس کې ځایږي، دا 2 دانې حتی 3 دانې کېدای شي ځای شي. نو تاسو که چیرې غواړئ چې نړیوال مارکیټونه ټارګټ کړئ نو هڅه وکړئ چې باکیفیته توکي هغه سره توکي پیدا کړئ، منظم بسته‌بندي کړئ او نورو هیوادونو ته ولېږئ. د کار طریقه یې دا ده که چیرې تاسو خپله مستقیما په نړیوالو مارکیټونو کې دخیل نه یاست نو خپل ملګري دوستان چې اوس راغلي دې خواته دي د هغوی نه مرسته وغواړئ او نورو مارکیټونو ته ولېږئ. دې ته توجه وکړئ چې ځینې نړیوال مارکیټونه خاص سټنډردونه غواړي، خاص سرټیفیکیشن غواړي چې هغه ته باید تاسو توجه وکړئ. نو انشاءالله چې دا ښه نتیجه ورکوي. افغانستان کې د انارو حاصلات ډېر ښه دي، نه یوازې په قندهار بلکې په مختلفو نورو ولایتونو کې ښه حاصلات لري. نو که دې نه استفاده وکړئ دا به ډېر ښه وي. ډېره مننه.